بسم الله الرحمن الرحیم. زه امید کوم زما څونه سټوډنټان چې دي وخی نن چپټر 3 موږ شروع کړی دی. کلاس 9 بایولوژي په دې کې یو دوه ټاپکونه دي. چپټر 3 په د اخیره کې شارټ ټاپکونه دي، خو په دې باندې چې تاسو ځان پوه کړئ. په دې کې اونلی ټاپک دی اور هانټینګ. په دې اور کې یو اور دی، یو هانټینګ دی. نه هانټینګ چې دی هغه موږ ښکار ته وایو. موږ د انیمل زیاتره ښکار کوو، د هغې نه علاوه موږ د برډز زیاتره ښکار کوو، خو دلته کې دا ټکي راغلی اور هانټینګ. هانټینګ چې دی هغه موږ کوو د دې سره څه نه څه حده پورې چې دی دا بیلنس چې دی د انیمل یا د برډز هغو سره برقرار وي، خو چې کله اور هانټینګ راشي نو د هغې سره زیاتره انیمل چې دی هغه خرابېږي. نو په اور هانټینګ کې نقصان چاته وي؟ یو انیملز ته او د هغې نه علاوه یې برډز ته. انیملز ته داسې چې موږ د انیملز ښکار زیاتره کوو د غوښې دپاره، یا چې دی موږ د شوق دپاره کوو، نو د هغې سره زیاتره انیمل سپیشي چې دی هغه مکمل ختم شي. خو د برډز پاکستان کې موږ خبرو کوو نو د برډز ښکار چې دی هغه زیاتره کېږي چې کله انیمل برډز د یو ځای نه بل ځای ته مایګریشن کوي، د یو ځای نه بل ځای ته ځي د خوراک دپاره یا د انوایرمنټ د نامناسب والي د وجې نه د یو ځای نه بل ځای ته ځي. نو زموږ سره د ټول نه غټ مایګریشن چې په پاکستان کې زموږ سره کېږي نو هغه کېږي په چترال کې. چې کله په چترال کې دا مایګریشن کېږي د برډز نو دې ته خلک ناستي او په دې کې په سوونو باندې مرغۍ چې دی خلک ولي. نو چې کله دا مرغۍ په دې طریقه باندې چې دی ختمې شي نو زیاتره سپیسیس چې دی د مرغو سره چې دی هغه ملاړ شي. نو پاکستان کې دغه شان اور هانټینګ زموږ سره کېږي، زیاتره انیملز او برډ چې دی هغه ختمېږي. داسې وخت به راشي چې په پاکستان کې زموږ سره د برډز 15 یا 6 سپیشي به زموږ سره پاتې شي. د دې حده پورې خبره راشي دا به زموږ سره لاړ شي. د دې برډز موږ ته پیدې دا دي چې دا هغه ماسکیټوز خوري چې هغه ډېر زیات نقصان دهي او هغه موږ نقصان نه کوي، په موږ مختلف قسم بیماریانې لګوي. نو دا برډز چې دي د دې هانټینګ کېږي نو دا دې سره چې دی ختمېږي. نو دا اور هانټینګ خلاصه دا ده چې کله هانټینګ یعنې ښکار د حد نه سیوا شي او د هغې سره زیاتره انیملز او برډ چې دی هغه ختم شي نو هغې ته چې دی موږ اور هانټینګ وایو. بل ټاپک دی ایډیشن اور ریموول آف سپیشیز. د دې مطلب دا دی چې کله یو انوایرمنټ ته موږ نوي سپیشي ورپرېږدو د هغې نقصانات پسوي، او یا موږ د انوایرمنټ نه یو سپیشي لرې کړو نو د هغې نقصانات پسوي. د دې اګزامپل تاسو لرکوم. اول چې کله انوایرمنټ ته موږ یو نوي سپیشي ورپرېږدو نو د هغې سره څه کېږي. اولنی اګزامپل تاسو درکړم د پلانټ. یو پلانټ دی چې هغې ته ویل کېږي یوکیلیپټس. یوکیلیپټس داسې پلانټ دی چې دا د سپین سپیردار پساني، او دا یوکیلیپټس چې دی دا د پاکستان خپل سپیشي نه ده. دا پلانټ پاکستان خپل نه دی. دا یوکیلیپټس چې دی دا د اسټرالیا نه خلک وړي او په خپل ځای کې چې دی د هغې پلانټیشن کوي. دا راښيي چې یوکیلیپټس چې دا سپین سپیردار پساني دا چې موږ په انوایرمنټ کې موږ ایډ کړو یا موږ د دې پلانټیشن وکړو نو د دې غټ نقصان دا دی چې د دې نه چک چاپېره چې څونه بوټي دي دا د هغې نه اوبه راکاږي. چې کله دا د هغې نه اوبه راکاږي نو دغې بوټو ته چې دی اوبه ورته چې دی وچې شي، اوبه ورته ختمې شي، نو دغه بوټي چې دي دې سره دا چل وشي چې دا بوټي وچ شي نو دا خپله وده چې دی بیا نه کوي. او د دې سره سره د دې بوټو خواته چې کوم واړه بوټي یعنې هربز دي زموږ سره نو هغه چې دی بیا نه راخېږي. نو دا چې دی داسې سپیشي پکې شته چې هغه ماحول کې چې دی نقصان پیدا کوي. اوس د یو ماحول نه چې کله تاسو سپیشي لر کوي نو هغې سره به څه کېږي. اګزامپل تاسو درکوم لکه یو زموږ سره چې دی ماوس دی، موږ ورته منګک وایو، او بل زموږ سره دی کیټ. لکه اوس په یو ځای کې زموږ سره منګکان دي نو دې ښکاري څوک دی؟ کیټ دی، پیشو دی. اوس تاسو یو ځای داسې والئ، یو علاقه داسې والئ چې دې ته منګکان زیاتره ورپرېږدئ او د دغې علاقې نه پیشوګان تاسو لر کړئ. نو د دې ماوس د دې نسل به دونه سیوا شي چې د هغې کنټرول کول چې دی نو هغه بیا زموږ سره چې دی ګران شي. نو دغه شان خدای پاک چې هر څه پیدا کړلي نو هر څه چې دی بالکل په بیلنس باندې پیدا کړلي، د هر څه دپاره چې دی توازن پیدا کړلی. خو انسان چې دی د خپل خواهشاتو د وجې نه په دې انوایرمنټ کې چې دی چینج راولي او څونه پلانټس او انیمل چې دی نو هغې ته چې نقصان رسوي او خپل ځان ته هم ډایرکټلی او انډایرکټلی چې دی نقصان رسوي. نو دا دوه ټاپکونه اور هانټینګ او ایډیشن اور ریموول آف سپیشي د کلاس 9 بایولوژي په 3 نمبر چپټر کې اخري دا دوه ټاپکونه شته. بک کې تاسو ضرور وګورئ. که ټاپک ستاسو خوښ شوی نو لایک یې کړئ، کمنټ پې ضرور وکړئ، دوستانو سره شیر کړئ. تھینک یو، ډېره مننه.